ورک وزیر د اوسنۍ افغان واکمنۍ دفاع وزیر چیرته دی؟ د اسلام آباد د ناامنه کولو له ژمنې تر مصلحتي چوپتیا، د کونړ او کابل د قربانیانو وینه او د دفاع وزارت بېغوري. آیا د کندهار لارښوونو د دفاع وزیر ژبه تړلې؟ د بېغیرتۍ پیغور او د پاکستانیو راکېټونو باران. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. په داسې حال کې چې د پاکستاني پوځ بریدونو په کونړ او کابل کې د ماشومانو په ګډون لسګونه بېګناه افغانان په خپلو وینو کې ولمبول، د اوسنۍ افغان واکمنۍ د دفاع وزیر نشتون او سکوت په هیواد کې دننه سختې نیوکې پارولې دي. خلک په غوسه دي او دفاع وزیر ته د هغه خپله وینا وریادوي چې ویلي وو د کابل ناامنه کېدل د اسلام آباد ناامنه کېدل دي. خو اوس چې پر پوهنیزو بنسټونو او روغتونونو د باروتو باران روان دی، د دفاع وزیر هیڅ درک نشته. اوازې دي چې له کندهاره د ورور هیواد پاکستان د نه ځورولو امر صادر شوی، چې دې چارې د دفاع وزارت حیثیت تر پوښتنې لاندې راوستی دی. ملت پوښتنه کوي هغه غرور او د خاورې د دفاع ژمنې څه شوې؟ درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.